صبر وکړئ ملګرو، نن یو داسې طریقه درښایم چې تاسو به څنګه په یوټیوب کې د AI ویډیوز جوړوئ، هغه هم فري. ملګرو ماته به زیاتو کسانو کمنټ کوي چې زموږ په موبایلونو کې ګوګل پلو، ارینا AI او داسې نور ویبسایټونه دي کار نه کوي. نو موږ ته یو داسې اسان طریقه راوښایه چې د هغې په واسطه موږ د AI ویډیوز جوړه کړو. ملګرو تاسو کمنټونه هم راسره کتای شئ. نو ملګرو نن مې یو داسې طریقه راوړې ده چې تاسو به په یوټیوب کې د AI ویډیو جوړوئ، هغه هم فري، او بیا یې ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب ته اپلوډ کولی شئ او ښه ډېر ارنینګ ترې کولی شئ. نو ملګرو ویډیو مه سکیپ کوئ، تر پایه وګورئ، او که ویډیو مو خوښه شوه نو درسره لایک کړئ او چینل لازمي سبسکرایب کړئ. د چینل سبسکرایب کولو نه بعد به تاسو د موبایل په سکرین باندې کلیک وکړئ او دلته به په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ چې د موبایل سکرین مو غټ شي او په هر لفظ باندې ښه پوه شئ. نو ملګرو ویډیو نه اوږدوم، راځئ چې د هر څه د موبایل په سکرین کې سټیپ بای سټیپ در وښیم. ملګرو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم نو دلته د یوټیوب یو مهم شرط دی کله چې تاسو د AI ویډیو په جوړوئ، هغه دا دی چې تاسو به په خپل موبایل کې یوټیوب چینل کریټ کوئ. نو که تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب چینل کریټ نه کړئ نو تاسو بیا نشئ کولی چې په یوټیوب باندې د AI ویډیو جوړې کړئ. نو ملګرو د یوټیوب چینل کریټ کول هومره سخت کار نه دی. نو نن سبا به د یوټیوب چینل کریټ کول هر چا یې زده وي، او که بیا چا نه یې زده نو ما په دغه ویډیو کې په ډیټیل سره هر څه سټیپ بای سټیپ ښودل دي، او که څوک د دغه ویډیو کتل غواړي نو دغه ویډیو لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورته اچولی وي. ملګرو کله مو چې چینل کریټ کړو نو بیا به تاسو راشئ یوټیوب ته. کله چې یوټیوب ته راغلی نو دلته به تاسو په د جمع علامه باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په د شورټ باندې کلیک وکړئ او وروسته به تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو دلته به تاسو په د کریټ ویډیو باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو تاسو ته به دغه شان صفحه راخلاص شي. ملګرو که چیرې دلته تاسو غواړئ چې له لیکلو څخه ویډیو جوړه کړئ نو دلته به تاسو پروم ورته پیسټ کړئ او په ایرو باندې به کلیک وکړئ نو تاسو ته به ویډیو جوړه کړي. او که نه تاسو غواړئ چې د تصویر څخه ویډیو جوړه کړئ نو دلته به تاسو بیا په د جمع علامه باندې کلیک وکړئ او دلته به خپل تصویر ورته راواخلئ او دلته به پروم ورته پیسټ کړئ او وروسته به په د ایرو باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو زه غواړم چې د لیکلو څخه ویډیو جوړه کړم نو ماته چاټ جی پي ټي پروم راکړی دی نو هغه به دلته پیسټ کړم. نو ملګرو ما دغه پروم ورته پیسټ کړو او وروسته به په د ایرو باندې کلیک وکړم. نو ملګرو موږ ته ویډیو جوړوي نو دلته به لږ انتظار ورته وکړو چې موږ ته دغه ویډیو جوړه کړي. نو ملګرو زموږ ویډیو چمتو شوله. ملګرو تاسو راسره کتای شئ چې څومره زبردست او په ایچ ډي کوالټۍ کې دغه ویډیو جوړه کړه. ملګرو که چیرې تاسو دغه ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ نو تاسو به په د ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دغه ویډیو به ستاسو ګیلرۍ ته ډاونلوډ شي. ملګرو تاسو د دغه ویډیو ریزلټ راسره وګورئ. نو ملګرو دا وه د لیکلو څخه د ویډیو جوړولو طریقه. نو اوس راځئ چې د تصویر څخه د ویډیو جوړولو طریقه هم در وښیم. نو ملګرو زه بیا دلته راغلم او دلته به بیا په د جمع علامه باندې کلیک وکړم او دلته به خپل تصویر ورته راواخلم او دلته به پروم ورته پیسټ کړم. نو ملګرو ماته چاټ جي پي ټي پروم راکړی دی. نو ملګرو دغه ته به تاسو پروم څنګه جوړوئ هغه طریقه هم د ویډیو په پای کې درښایم. نو تاسو به ویډیو نه سکیپ کوئ، تر پایه وګورئ چې دغه پروم طریقه هر څه سټیپ بای سټیپ زده کړئ. ملګرو که چیرې دلته تاسو دلته غلط پروم پیسټ کړئ ورته نو تاسو ته به دغه شان انټرفیس شو کېږي نو تاسو ته به ویډیو نه جوړېږي. نو ویډیو تر پایه وګورئ چې دغه د پروم جوړولو طریقه هم زده کړئ. ملګرو ما پروم ورته پیسټ کړو نو وروسته به په د ایرو باندې کلیک وکړم. نو ملګرو زموږ ویډیو جوړېږي نو دلته به لږ صبر ورته وکړو. نو ملګرو موږ ته یې ویډیو جوړه کړه نو تاسو یې راسره کتای شئ چې څومره په ایچ ډي کوالټۍ کې راته جوړه کړه. نو ملګرو تاسو دغه ویډیو یو ځل وګورئ. Every city has a story to tell. And sometimes you نو ملګرو که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو بیا ډاونلوډ کړئ خپلې ګیلرۍ ته نو دلته به تاسو بیا په د ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دغه به ستاسو ګیلرۍ ته ډاونلوډ شي. ملګرو دا وه د تصویر څخه د ویډیو جوړولو طریقه. په دې هیله یم چې زده کړې مو وي. نو ملګرو تاسو ته ما ویلو چې د ویډیو په پای کې به زه د پروم جوړولو طریقه هم درښایم چې تاسو به دغه ته پروم څه ډول لیکئ او که غلط پروم ورته ولیکئ نو تاسو ته به دغه شان صفحه راخلاصیږي او تاسو بیا نشئ کولی چې ویډیو پرې جوړه کړئ. ملګرو کله چې تاسو د خپلې ویډیو لپاره پروم جوړوئ که په ګوګل وي یا په چاټ جي پي ټي باندې نو تاسو به داسې ورته وایئ چې ماته د 8 سکندو پروم راکړه.
نو ملګرو تاسو په یوټیوب کې د 10 حتی تر 11 سکندو پورې ویډیو جوړولی شئ د اے آی. ملګرو تاسو په نورو ویبسایټونو کې د 50 سکندو نه زیاته ویډیو نشئ جوړولی، نو دلته تاسو د 10 حتی تر 11 سکندو پورې د اے آی ویډیو جوړولی شئ. خو دلته به تاسو صرف داسې ورته وایئ چې ماته د 8 سکندو پروم راکړه. که چیرې تاسو ته یې غټ پروم درکړل نو تاسو ته بیا ویډیو نه جوړوي، نو تاسو ته به دغه شان صفحه راخلاصیږي. ملګرو تاسو راځئ ما په چات جی پي ټي باندې د ویډیو لپاره پروم جوړ کړی دی، نو تاسو یې راسره وګورئ چې ما څه ډول پروم پرې جوړ کړی دی او څه مې ورته ویلي دي چې ما ته څه ډول پروم جوړ کړه. نو تاسو یې راسره وګورئ. نو ملګرو دغه پروم ما د لومړۍ ویډیو لپاره جوړ کړی و چې کومه چې ما د لیکلو څخه ویډیو جوړه کړله. نو ملګرو دلته ما ورته ویلي دي چې ما ته داسې پروم جوړ کړه چې یو سړی د جګ غر په سر منډه وهي چې د 8 سکندو وي. نو ملګرو دا د لومړۍ ویډیو پروم ده کومه چې ما له لیکلو څخه ویډیو جوړه کړله، نو دغه د هغې ویډیو پروم دی. او دا بیا د دوهمې ویډیو پروم دی. نو دلته ما ورته ویلي دي چې دغه تصویر ته ما ته داسې پروم جوړ کړه چې دغه سړی د سړک په غاړه روان وي او خبرې کوي چې د 8 سکندو وي. نو ملګرو ما ته یې پرومونه جوړ کړي دي، نو په دغه طریقه تاسو هم د خپلو ویډیوګانو لپاره پروم جوړولی شئ. نو ملګرو دلته به صرف تاسو ورته وایئ چې ما ته د 8 سکندو پروم راکړه. نو که چیرې تاسو ته غټ پروم درکړي نو تاسو ته بیا ویډیو نه جوړوي، نو تاسو به صرف داسې ورته وایئ چې ما ته د 8 سکندو پروم راکړه. ملګرو تاسو په یوټیوب کې د 10 حتی تر 11 سکندو پورې هم ویډیو جوړولی شئ، او تاسو په نورو ویبسایټونو کې د 50 سکندو نه زیاته ویډیو نشئ جوړولی، نو دلته به ملګرو صرف تاسو د 8 سکندو پروم ترې وغواړئ. نو ملګرو که چیرې ویډیو مو تر دغه ځای پورې کتلی نو انشاءالله تاسو به په یوټیوب باندې د اے آی ویډیوز پرې جوړوئ. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوی وي نو حتما یو لایک ورکړئ، او که چینل مو نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړه زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. او تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم چې هر چیرې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ.